نو کې ډیر زیات صفات هم دي، صفات پکې هم ډیر شته دي، ځکه چې مولانا منظور احمد بنگل صاحب حفظه الله فرمایل د پښتنو د صفاتو مبارک فرمایل چې زه یو ځای ته جلسې له لاړم، ما نه ټیم غشته چې کله لاړم نو هغه پروګرام د شپې ډیر زیات نا وخت ختم شو. کله چې ډیر زیات نا وخت ختم شو نو زه واپس راتلم، نو چې تلم نو ما سره څلور پنځه ګاډي په پروتوکول کې تلیو او په پروتوکول کې بوتلې وما، او کله چې مونږ واپس وی راتلو نو بیا هغه پروتوکول چې کومو هغه ما سره نو بس په یو گاډي کې کینولم او را رخصت کړم، بس را سره خپل چې وونو هغه خپل مرګري په یو گاډي کې ټول راغلو. وی چې کله د شاهرای فیصل تر ورسېدم نو په دغه ځای کې اوس اصلاحي والا کسان چې دي هغه کله زمونږ نه مخکې کیږي او کله رستو کیږي، زمونږ هغه گاډي والا چې کوم هغې ته هم پته ولګېده چېرې دا سړي خطرناک دي او په مولانا منظور بنگل صاحب حفظه الله باندې قاتلانه حملې کوشش کو او د هغې د شهید کولو کوشش یې کو. نو په دې کې د زمونږ سره چې کوم ملګري وو پښتانه دکه خو شاکې د دې ملګري وو پښتانه هغې ته زر زر رنګونه میلاو کړه او کالونه وته وکړه چې تاسو زر تر زر ځان را ورسوي او زر تر زر تاسو کوشش وکړئ چې تاسو راشه او پلان کې ځای ته او ډنګري ځای ته او شیخ صاحب چې کوم دی نو د هغه جون په خطره کې دی او د اسلحې والا خلک چې کوم دي نو هلته نه مخکې رستو کېږي ګاډی دی او خطرناک خلک دی. وی دا وینا وه د هغې کولو او بس چې کتل مې په لږ ساعت کې چې دی نو ګاډي را ورسېده او کم اسلحې والا چې وو هغې د هغه ځای نه مکمل وتښتېدل او هغه هر څه یې په ځای پرېښودل. نو پدې کې الله صفات مچوري دي، صفات پکې اومشته دي، د دې صفاتو د وجنه پښتانه دومره وی دا ما پسې راغلیو ما نه د پروګرام د پاره ټیم اغسته، وی ما ورته چې ما سره د پروګرام ټیم نشته، د ما ټول ټیمونه چې کوم دي هغه بند دي. وی مونږ ته وی چې حضرت تاج مونږ نه پیژندو، ما ته چې نه تا ما خو نه پیژندې، وی چې حضرت تاسو د کشانی ورځ د شپې په شاهرای فیصل باندې په تاسو باندې کسان روتی وسلحې والا او مونږ ته مرګرو رنګونه کړیو، مونږ بیا د شپې نیمه شپه یوه بجه وه یا دوه بجې مونږ درغلو او کسان چې کومونو هغه بیا وتښتېدل. وی ما ته چې بس زما خو ټول ټایم ستاسو دی، چې څه ټایم تاسو وایئ زه تاسو له ټایم در کوم. نو په پښتنو